بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې مې کوم موضوع چې درته په نظر کې نیولې ده د علامې تابع یا ورته وایي سیګنم فنکشن. سیګنم فنکشن چې دا بیا موږ تاسې په اختصاري توګه باندې څه رقم ښکاره کوو؟ په اختصاري توګه باندې دا ښکاره کوو سیګنم ایکس SGN. سیګنم ایکس دا د ښکاره کولو طریقه ده. SGN به لیکئ سیګنم ایکس، او دا تابع مساوي ده. تعریف یې کو دا څو شاخه‌یي تابع شکل لري، مطلقه ایکس پر ایکس او صفر. یعنې سیګنم څه وخت مطلقه ایکس پر ایکس ده؟ کله چې ایکس خلاف صفر وي. پرته له صفره چې هر شی تاسې قیمت ګذاري کوئ په دې تابع کې مطلقه ایکس پر ایکس شکل استفاده کوي، او صفر به څه وخت وي؟ کله چې ایکس صفر قیمت اخلي. یعنې دا په دې معنا ده چې سیګنم ایکس مساوي په صفر دی. دلته که خلاصه ولیکم، یعنې دا په دې معنا ده چې سیګنم ایکس مساوي دی په مطلقه ایکس پر ایکس کله چې ایکس صفر نه وي د ټولو حقیقي قیمتو لپاره، او سیګنم ایکس مساوي په صفر دی کله چې ایکس صفر وي. دا د دې خلاصه شکل. اوس د همدې تعریف له مخې یو تعداد قیمتونه به زه وضع کړم په دې تابع کې. ګورئ که تاسو ته دلته ښکاره شوی ایکس کې سیګنم تابع کې کولی سو صفر قیمت وضع کړو او پرته له صفره هر ډول قیمت. ان دا په دې معنا دی چې د سیګنم تابع د تعریف ساحه ټول حقیقي قیمتونه دي. ټول حقیقي قیمتونه دي. داسې بیا په الجبري بڼه درته ولیکمه ډومین سیګنم مساوي دي په ټول حقیقي قیمتونه. هر ډول قیمت چې تاسې وغواړئ کولی شئ قیمت ګذاري وکړئ. ښه، اوس به یو تعداد قیمتونه وضع کړو. تاسې ګورئ زه دا یوه کتګوري قیمتونه چې دلته وضع کوم وروستي جوابو ته یې ډېر توجه وکړئ. سیګنم صفر نه وضع کړو ځکه د سیګنم صفر دی. دا واضح دی، دا خبره خلاصه. پرته له صفر نور قیمتونه، مثال سیګنم 2، یعنې پرته له صفر که چیرې تاسو کوم قیمت وضع کوئ خو نو بیا دا شکل لري سیګنم مطلقه ایکس پر ایکس. نو سیګنم 2 رالی مطلقه 2 پر 2 دا مساوي سو د 2 مطلقه 2 پر 2 1، یعنې سیګنم 2 1 سو. که چیرې وضع کړو سیګنم مثال په ډول 1.5 دا مساوي دی د چی سره؟ مطلقه 1.5 پر یو. د تعریف له مخې قیمت ګذاري کوو. مطلقه 1.5 په خپله 1.5 راځي تقسیم پر 1.5 د دې جواب 1. که چیرې ولرو د مثال په ډول باندې سیګنم فرض کوي ولرو 100، سیګنم 100 مساوي کیږي مطلقه د 100 او پر 100. د 100 مطلقه په خپله راځي تقسیم پر 100 دا هم 1. یو شي ته که ستاسې پام سوی په دې کتګوري قیمتونو کې چې موږ تاسې وضع کړي دي، هر مثبت عدد چې زه وضع کوم 2 1.5 100 وروستی جواب یې دایم چې راځي 1. د دې څخه نو باید یو نتیجه لاسته راوړو، یوه پایله. ګوري څه ډول پایله مو راسته راوړله؟ که چیرې ایکس لوی تر صفر وي، یعنې که چیرې ایکس مثبت عدد وي، نو سیګنم د دا ډول عددونو یعنې د مثبت عددونو سیګنم مساوي په 1 دی. دایما د مثبت عدد سیګنم مثبت 1، د صفر سیګنم 0، او د منفي به څنګه سي دا به اوس دلته معلوموو. قیمت ګذاري کوم تر څو چې دا هم لاسته راسي. که چیرې وضع کړم د دې تعریف له مخې دا وګورئ، که چیرې صفر نه وضع کوئ نو هغه قیمت دغه رقم تعریف څخه استفاده وکړئ. مثال سیګنم -3 دا مساوي کیږي د چی سره؟ د دې تعریف له مخې څه رقم راځي؟ مطلقه -3 پر -3. د -3 مطلقه 3 پر -3 او د دې جواب څو رالی؟ -1. یو بل قیمت ته وګورئ، مثال سیګنم -0.2 دا مساوي په چی شي راځي؟ مطلقه -0.2 مطلقه -0.2 پر -0.2. د -0.2 مطلقه مثبت 0.2
پر منفي 0.2 اختصار مو کوي منفي 1. یو بل عدد به په نظر کې ونیسو. مثال سګنم منفي 10. د منفي 10 سګنم مطلقه منفي 10 پر منفي 10. د منفي 10 مطلقه مثبت 10 پر منفي 10 مساوي په څو درته راغی منفي 1. دې ځای کې که تاسې اوس توجه وکړئ چې پام وسي چې کوم منفي عدد ما وضع کړی سګنم یې منفي 1. ګوري منفي عدد آخري پایله منفي 1. نو کولی سو داسې یو پایله ځینې لاسته راوړو. داسې یوه پایله که چیرې اکس کوچنی تر 0 وي یعنی اکس یو منفي عدد وي نو د دې ډول عددونو سګنم به دایما منفي 1 سي. او اوس نو کولی سو په پای کې تر ټولو ښه واضح تعریف ورته وکړو چې هغه به کانکور کې ستاسې سره ډېره مرسته کوي. دا رقم کولی سم سګنم درته تعریف کړم. سګنم اکس مساوي دی په سګنم اکس مساوي دی په د دې خبرې له مخې 1 هغه وخت سګنم به 1 وي چې اکس لوی تر 0 وي یعنی د مثبت عدد سګنم 1 دی. سګنم اکس به مساوي په 0 وي هغه وخت کله چې اکس په خپله 0 قیمت واخلي او سګنم اکس به مساوي په منفي 1 وي او هغه وخت کله چې اکس منفي قیمت اخلي. دا تعریف چې په اول کې ما دلته درته لیکلی دا وګورئ دا اول کې چې تعریف لیکلی دا د سګنم تابع اصلي تعریف دی. ولې موږ تاسې ځانو ته د اسانتیا په خاطر داسې یو شکل جوړ کړئ. داسې یو شکل د سګنم اکس تابع تعریف مو دا رقم کوي. اوس د دې له مخې یو تعداد مسایل نورم درته ذکر کوم. تاسې دې ته توجه وکړئ. که چیرې سګنم اکس تابع مو مخکې دا رقم تعریف کړه سګنم اکس د څو شاخې تابعګانو په شکل مو جوړه کړله. سګنم اکس مساوي په څه شي درته راځي 1 کله چې اکس لوی تر 0 وي یعنی د مثبت عدد سګنم 1 او 0 کله چې اکس په خپله 0 قیمت واخلي او منفي 1 کله چې اکس کوچنی تر 0 وي. د دې ځای څخه کولی سو ولیکو چې د سګنم تابع ډومین ټول حقیقي عددونه دي خو رینج یې د سګنم تابع رینج یو تعداد عددونه دي یعنی 3 دانې عددونه دي منفي 1 0 1. تاسو چې په سګنم تابع کې هر ډول قیمت وضع کړئ حاصل به یعنی د قیمتونو ساحه د دې 3 عددونو څخه بهر نه وي. څه وخت به 1 وي کله چې اکس مثبت عدد وي، څه وخت 0 کله چې اکس 0 وي، او څه وخت منفي 1 کله چې اکس منفي عدد وي. د دې له مخې کولی سو ګراف رسم کو. ګوري سګنم مساوي 1 دی، سګنم مساوي 1 دی د دې قیمتونو لپاره، سګنم مساوي 0 دی د دې قیمتونو لپاره، سګنم مساوي منفي 1 دی د دې قیمتونو لپاره. که چیرې وغواړو ګراف یې رسم کو نو داسې یو شکل به ولري. ګوري د سګنم تابع ګراف رسم کو، داسې فرض کړئ دا یې د وای محور، دا یې د وای محور او دا یې هم د ایکس محور. فرض کړئ چې دا قیمت دی مثبت 1، دا یې مثبت 1 او دا قیمت هم دی منفي 1. سګنم مساوي 1 دی، سګنم مساوي 1 دی یعنې ثابت تابع شکل لري، نو داسې یو ګراف به ولري، داسې یو شکل، خو خپله 0 پکښې کې شامل نه وي. دا وګورئ دې کې بیا د اکس قیمت 0 دی، هغه باید شامل نه وي. او منفي 1 داسې یو شاخه باید ولري، خپله دا شامل نه دی. او کله چې اکس 0 قیمت اخلي نو 0 بیا دلته درته راغلی. دا وګورئ کله چې د اکس قیمتونه کوچنی تر 0 دي دا ګراف سو، کله چې د اکس قیمتونه لوی تر 0 دي دا ګراف سو. په دې کې در ټولو مهمه برخه یې دا ده، وګورئ د سګنم تابع په دې ځای کې یعنې په اکس مساوي 0 کې غیر متمادي ده، غیر متمادیت نه لري. دا مهمه موضوع ده چې زه دا خبره تاسو ته ولیکم چې لیمیټ سګنم اکس کله چې اکس تقرب وکړي 0 ته، دا لیمیټ تعریف شوی نه دی یا شتون نه لري، دا لیمیټ شتون نه لري. د سګنم تابع په 0 کې لیمیټ نه لري، عین شکل په 0 کې مشتق هم نه لري. په 0 کې لیمیټ ولې نه لري دلته درته جوړوم، تاسو دې ته توجه وکړئ. لیمیټ سګنم اکس
کله چې x تقرب وکړي 0 ته د ښی خوا. تاسې 0 ته د ښی خوا وګورئ چې شي راځي نږدې 1 ته یو عدد 1 نو دا مساوي په څو درته راغلی 1 او لیمیټ سیګنم x کله چې x تقرب وکړي 0 ته د چپې خوا. ګورئ 0 ته د چپې خوا چې راسو څو راځي دلته -1 دا مساوي سو په -1. ځکه چې ښی او کیڼ لیمیټونه په 0 کې برابر نه دي نو لیمیټ سیګنم تابع په 0 کې شتون نه لري. په عین شکل په 0 کې دا لیمیټ هم نه لري مشتق هم نه لري. سیګنم تابع په 0 کې ځکه مشتق نه لري چې په 0 کې سیګنم تابع غیر متمادي ده او د مشتق یو تابع کچیرې په یو ټیک کې متمادي نه وي په هغه ټیک کې مشتق منونکی هم نه وي. نو کچیرې زه داسې ولیکم نه کچیرې داسې نه ولیکو fx فونټ غټ شوی دی کچیرې ولیکم fx مساوي په سیګنم x fx مساوي په سیګنم x نو f زوارې 0 یعنی مشتق په 0 کې دا چې شي دی موجود نه دی یعنی سیګنم تابع د علامې تابع په x مساوي 0 کې مشتق منونکی نه ده او هم په 0 کې لیمیټ نه لري. ښه نو غیر صفر د دې تابع مشتق په غیر صفري کې یعنی که 0 نه وي پرته له 0 څخه بیا د علامې تابع مشتق چې شي راځي. پرته له 0 څخه د علامې تابع مشتق دلته درته ذکر کوم تاسې اوس توجه ورته وکئ. پرته له 0 څخه یې مشتق f زوارې x مساوي دی په 0 که چیرې x چې شي وي خلاف 0 وي. دلته په ګراف کې هم ښکاري تاسې په ګراف کې وګورئ میل چې شي دی د دواړو شاخو 0 یوازې په دې قیمت کې په 0 کې بیا غیر متمادي ده نو ځکه مشتق نه لري. نو تاسې کولی شئ دا داسې ورته زده کړئ چې د علامې تابع په 0 کې مشتق منونکی نه ده په غیر صفري هر ډول عدد مثبت منفي و جذري کسري هر ډول عدد چې وي مشتق یې 0 دی. په دې شکل باندې لیمیټ یې څه رقم کوئ لیمیټ په 0 کې شتون نه لري اما په غیر صفر کې که چیرې x لوی تر 0 وي بیا یې لیمیټ چې شي درته راځي د سیګنم تابع لیمیټ کله چې x لوی تر 0 وي x تقرب وکړي a ته او داسې فکر وکړي چې دا a یو مثبت عدد دی a لوی تر 0 مخکې مې x لوی تر 0 ویلو a لوی تر 0 دا به مساوي په مثبت 1 وي او لیمیټ سیګنم x کله چې x تقرب وکړي a ته که چیرې a کوچنی تر 0 وي نو په دې حالت کې بیا دا -1 دی. ګورئ د لیمیټ په هکله مو چې شي ویل په 0 کې لیمیټ نه لري اما که تقرب مثبت عدد ته وي لیمیټ مثبت 1 که تقرب منفي عدد ته وي لیمیټ -1 او په 0 کې بیا لیمیټ نه لري مشتق یې په 0 کې مشتق نه لري په غیر 0 کې مشتق مساوي په 0 درته راځي. مننه له توجه څخه مو دوست.